د هغې نه به دې ورو سوال کړی دی چې کله څوک جنۍ وغواړي د هغې سره بیا خبرې په ټلیفون کولی شي او که نه. د دې مسلې ما ته ښکاري چې ما جواب هم کړی مخکې، خو بار بار د تپوس ډېر وروڼه او خویندې کوي. جنۍ غوښته او جنۍ نکاح کول په دې دواړو کې فرق دی. که صرف جنۍ غوښتلي او نکاح نه یې شوي، دا جنۍ داسې پردۍ ده لکه په لاره کوڅه چې یو ښځه روانه وي او نه تا پېژنې نه ته پېژنې، دغه شان پردۍ ده. په دې نه زیات وضاحت پکې نور نشته. چې جنۍ وغواړي او نکاح دې ورسره نه وي تړلي، دا دغه شان دی لکه په لاره کوڅه جنۍ تېرېږي نه تا پېژنې نه ته پېژنې. د هغې سره خبرې حرام دي، د هغې سره ځان له کېناسته حرام دي، الا دا چې کوم شریعت اجازت ورکړی. شریعت اجازت داسې شي ورکړی که څوک جنۍ غواړي نو کته یې شي ورته، او د هغې خپل آداب دي، حدود دي، موږ بیان کړي د نکاح او د واده په مسایلو کې. جنۍ ته کته او دغه شان د هغې سره دومره خبرې کولی شي چې د هغې ضرورت وي، د خبرو ته ضرورت وي په دې واده کې. لکه مثال کې ستا څه شرط دی، جنۍ ته یې ووایي ستا څه شرط دی، یا جنۍ ورته ووایي چې ستا څه شرط دی. دا قسمه خبرې د واده سره تعلق ساتي. صحیح ده؟ خو دا په ګنټو ګنټو چې لګي او دا بس څه وایي موږ چې د مستقبل خبرې کولی چې سبا کوو. مستقبل خبرې په ګنټو ګنټو کې، او چې واده کې بیا ورسره لس منټ هم نه کښېني. ولې؟ ځکه چې شیطان سبحان الله دا شیطان ډېر یو خبیث شی دی چې دا ښځې ته کور ته راولي. دقه د تا چې به ځان مړ کوو او عشق او عاشقي دې شروع کړې وه، او کله لاسونه په بلیډ وه، او کله پلانې کار کوه، کله خودکشۍ ته ځان تیاروه، دغه جنۍ چې کور ته راولي بیا ورسره نه لګي. کومه جنۍ چې بهر ګرځي او پردۍ وي، شیطان به همیشه تا ته دا ښایسته کوي چې نه دا ښه ده. دا کومه جنۍ چې تا سره دا به د هغې نه ډېره ښایي، دیني لحاظ سره، په ښایست کې، په نسب کې، په مال کې، په هر څه. خو دا شیطان یې تا ته ښایسته نه ښکاره کوي. نو چې پردۍ ښځې ویني بس هغې ته به یې زړه کېږي. داسې پالتو خبرې چې موږ د مستقبل خبرې کولې او موږ د واده خبرې کولې چې څنګه به کوو، لاړ شه پلار سره کښېنه د واده خبره وکړه که نه، چې چل درته وښایي 2 ګنټې خو ته را سره خبرې وکړې د واده. جنۍ سره 2 ګنټې او 3 لګي، نو دا بلکل داسې پردۍ ده لکه په لاره کوڅه چې یو جنۍ تېرېږي. که غوښتو په ټیم کې نکاح شوي بیا ورسره خبرې جایز دي او نه کول غوره دي. نه کول غوره ولې دي؟ یو سړی جایز دي، نو ته به کې بیا سره ګوتې وایې، زه به کې دا ګوتې به دې وهمه چې د دې جنۍ سره چې ته خبرې شروع کړې او ته ترې لرې، نو ستا شهوت عمره اوچتېږي، د هغې شهوت عمره اوچتېږي. او که تاسو د یو بل سره میلاو نه شوئ زر، نو کېدای شي چې ته په ګناه کې واقع شي او کېدای شي چې هغه په ګناه کې واقع شي. دا خبرې ډېرې کول د هلک او د جنۍ او چې یو بل سره میلاو شوي نه نو د دې نقصانات هم ډېر دي. یو نقصان دی چې شهوت راوچتېږي، نو کېدای شي د شهوت خبرې وکړي د یو بل سره، او شهوت خبرې وکړي، لار نشته د شهوت ته ختمولو. د شهوت په څه شي سوړ کړي، د هغې دپاره به بیا د یو حرام کار او یا کېدای شي د جنۍ په یو حرامه طریقه باندې د خپل شهوت پوره کړي. نو خبرو فایده راونه وته، څه راووتو؟ نقصان یې راووتو. بله پکې دا فایده واله، دا یو ناشنا فایده. کوم هلک او جنۍ چې د میلاوېدو نه مخکې د یو بل سره خبرې کوي، نکاح شوې ده، د یو بل سره خبرې کوي، دوی چې د یو بل سره میلاو شي نو د واده په اولنۍ شپه یو بل نه هغه خوند نشي اخیستی، د یو بل نه زړه موړي، دې سره غاسم خبرې شوي. دا به کوم یو فایده ده. او چې کله خبرې ونه کړي نو یو بل ته په شوق کې او یو بل ته په محبت کې. والله اعلم.